د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې ټي ټي پي د افغان استازو له لارې له هند څخه پیسې ترلاسه کوي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی وایي اسلام آباد داسې اسناد لري چې پاکستاني طالبان د افغان استازو له لارې له هند څخه پیسې ترلاسه کوي. آصف دورانه اټکل کوي چې له 5 تر 6 زرو پاکستاني طالبانو په افغانستان کې پناه اخیستې ده. هغه زیاته کړه چې که د تحریک طالبان پاکستان د غړو د کورنیو شمېر وڅېړل شي نو ټول شمېر یې 70,000 تنو ته رسیږي. دغه جګپوړی پاکستانی ډیپلومات وایي ظاهرا نور خلک د دوی د اوسېدو لګښت ورکوي ځکه چې طالبان د دوی لوی شمېر ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي د شنبې په ورځ د کب 26مه د پاکستان د سولې د مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال دا مشخصه نه کړه چې د هغه له افغان استازو هدف څوک دی چې له هند څخه پیسې اخلي او پاکستاني طالبانو ته یې ورکوي. آصف دورانی وایي له پاکستاني طالبانو سره د پاکستان د سولې خبرې ځکه ناکامې شوې چې دغه ډله نه تسلیمېدو ته چمتو وه او نه هم د پاکستان اساسي قانون ته وفاداره پاتې کېدل. دغه پاکستاني چارواکي زیاته کړه چې پاکستان کابل کې اسلامي امارت ته ویلي چې ټي ټي پي د پاکستان سره کرښه ده او اسلامي امارت باید د پاکستاني طالبانو مشر ونیسي او دغه ډله بېوسلې کړي. د پاکستان پوځي چارواکو په وار ویلي چې د پاکستان د ناامنۍ ریښه په افغانستان کې ده خو د افغانستان اسلامي امارت دا ادعا کړې ویلي دي چې اسلام آباد خپله واوره د کابل پر بام غورځوي. په وروستۍ پیښه کې پاکستاني طالبانو د شنبې په ورځ د کب 26مه په شمالي وزیرستان کې د څو ځانمرګو بریدګرو په تنظیمولو سره د پاکستاني پوځ په یو مرکز موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې له امله یې لږ تر لږه 10 پاکستاني امنیتي عسکر ووژل شول او تر 100 زیات ټپیان شول.